شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ 18 لیکچر دی په اکسل کې او نن موږ خپل لیکچر شروع کوو. نو راځو اکسل ته. ښه نو اوس راځو موږ اکسل ته او اکسل کولاو. په اکسل کې نن موږ صرف او صرف یو غوندې شارټ ویډیو ده او دا موږ څه کې جوړو، دا موږ په دې کې جوړو شي سره کوم فرض مثال یو اداره ده په دې کې موږ کریډټ او ډیبټ سره کوم تر سره کوو. دا تاسو په پوهنتون کې ویلي کنه. نو زه راځم اول دې ته ورکوم امپلای نیم به ورکوم څه ده کنه. امپلای نیم شو، دویم کې به ورکو ډیټ، دویم کې به ډیټ ورکو، په دریم کې به ورکو ډسکرپشن به ورکو څه ده کنه. ډسکرپشن به ورکو، په څلورم کې به ورکو کنه ډیبټ، په څلورم کې به ورکو څه کریډټ صحیح ده، او په بل کلاس کې به ورکو څه بیلانس به ورکو کنه. بیلانس صحیح شو، دا درېواړه مې ورکو. اوس سره دا لږ ترتیب او داسې سلیکټ کا او راشه ته راشه، فارمیټ ته راشه او آټو رینج ته راشه، آټو فټ بشي صحیح شو کنه. اوس دلته موږ دا مکملو نه دا سره کوم مکملو دلته فارموله سي استعمالو مخه. دا فرض مثال طریقه امپلای نیم دی، فرض مثال موږ سره چې دی ساحل دی، موږ سره ډیټ دا کرنٹ ډیټ هم کنټرول ډاټا لګوم کرنٹ ډیټ راشي صحیح ده کنه. او ډسکرپشن چې شي کړی دی فرض مثال فور سیلری ښه ډیبټ شوی کړی شوی دا وځو وروسته ګدې سره ګپ لګو خو زه به اول سیل لیک صحیح کوم صحیح ده. دا سیل موږ سره شي صحیح شي ښه وشو. اوس دلته یو فارموله استعمالوم. زه ورته همداسې کار وکړه مساوي که د چیز سره زه ته همداسې کار وکړه دا جمع چې شی وکړه دا کا او انټر کا دا به صفر شي. ته هم دا کریډټ راوخله ډیبټ سره جمع کړه دا به صفر شي. اوس څنګه چل کوم؟ ورته همداسې کار وکړه مساوي، ورته هم جمع دا پیسې دا پیسې څه شو کنه تفریق دي دا پیسې او انټر کا انټر به کار څه کنه. او به څنګه چلی او به سره شي کنه. فرض مثال دا بس دې پر راکښ کا چې کوم دې پر راکښ کا اوس راځو دې کارو کا ساحل له او په صدرم په اول مش په صدرم تر 2015 کال کې راغله دي او د موږ 100 روپے غستی د موږ فرض مثال 800 روپے د موږ 800 روپے موږ ترا کړی 100 روپے راکړي او 800 روپے موږ ترا کړی دا به ورسې ټول کې 800 ورسې. تم دې کارو کا احمد دې اوس خپل به ارسه کې تم جان دې جان په کوم تاریخ باندې راغلی. تم دې کارو کا جان په همدې تاریخ باندې راغلی ښه جان په همدې تاریخ باندې راغلی دا تاریخ په تل بدل کو خدا په 5م تاریخ باندې کوم چې کوم 5م وکم او چې شي کړي د بل لپاره موږ پیسې غسي 100 روپے موږ غسي کریډټ کړی 100 روپے د فرض مثال کړی دی موږ نه غسي دي 5000 روپے موږ غسي 5000 روپے ورکړي وای انټر وهم اتوماتیک خپل کمی کو نه کمی خبر دې پام دې. اته بل کار وکړه اته موږ ته احمد راغلی دی صحیح ده. په کوم تاریخ راغلی؟ فرض مثال راغلی دی په دې تاریخ باندې راغلی کوم تاریخ دی دا تاریخ وزره چینج کوم دا به شي شپږ څه شو کنه تاریخ باندې راغلی موږ له پیسې راکړي څه شي لپاره د فیست دغه لپاره د فی لپاره موږ د 100 روپے راکړي د فی لپاره موږ ته 1000 روپے راکړي 100 روپے راکړي 1000 روپے راکړي ګوره جست فی لپاره موږ د 100 روپے راکړي کنه جست انټر مې کو ګوره 15000 روپے شو. خا ټول سرونه زه غوړې انتخاب کوم دا لیک اټو فټ کوم راځم بدلتا چې فټ مې کسې شو کنه. تم دې کار وکړه موږ سره چې دی وسیم دی موږ سره په کوم تاریخ باندې راغلی دی دا به سره کوم تاریخ په اوم تاریخ باندې راغلی دی او موږ دې پیسې راکړي څه لپاره ډسکرپشن چې شي تر سره کړی دی توضیحات یې تر سره کړي دي. فرض مثال چې شي کړی ماوس یې غسته څه شو کنه ماوس لپاره موسونه یې غسي فرض مثال لس موس یې غسي 9000 روپے کېږي ته یې غسي کنه ګوره انټر یې کړه اتوماتیکلی شي کېږي کمی یو اضافه کېږي معنی کریډټ او ډیبټ موږ دې لارې نه کولی شو. یا فرض مثال ځکه چې موږ سره چې ولی دی دا په کوم تاریخ باندې راغلی دی په دغه تاریخ باندې راغلی دی او 8م تاریخ باندې او د چې کړی دی د پرنټر لپاره هم نه شي کړی دی پرنټر لپاره موږ ته 9000 فرض مثال راکړي 1000 روپے موږ ته راکړي 100 راکړي 1000 روپے موږ ته راکړي. بیا فرض مثال صمیم په کوم تاریخ باندې راغلی دی په دغه تاریخ باندې راغلی دی او د څنګه شل کړی دی په 9م تاریخ باندې او د کړی دی د لیپټاپ لپاره څه شو لیپټاپ لپاره د څه کړی دی لیپټاپ لپاره
لپټاپ دپاره د موږ ته 100 روپۍ راکړي 8000 روپۍ راکړي وي صحیح شو که نه ښه بیا څوک دی بیا فرض مثال دغه دی فرض مثال عثمان دی عثمان په کوم تاریخ باندې راغلی دی عثمان په دې تاریخ باندې راغلی دی په 10 تاریخ باندې راغلی په کوم تاریخ باندې عثمان په 10 تاریخ باندې راغلی دی او څه شی کړی دی عثمان په 10 تاریخ باندې راغلی دی د څه شي لپاره د څه شی کړی دی موبایل لپاره موږ نه 100 روپۍ اخیستي دي موبایل لپاره موږ نه 6000 افغانۍ اخیستي دي 6000 او هغوی مې انټر وهه اټومیټیکلی به خپله کمیږي او خپله به چیک کېږي اضافه کېږي بهترین و که نه داسې یو سیستم ځان ته برابر کړه کریډټ او ډیبټ نوم لیکه د امپلای نوم لیکه ډیټ تاریخ لیکه پر چا چې موږ اغسیا ډیبټ کې رسو چا ته موږ کریډټ کې رسو بحث چپه دی ښه اوس چا اقتصاد ویلي په اقتصاد باندې څه ناسه پوهي صحیح ده کریډټ معنا جمع کول او ډیبټ معنا څه تفریق کول ډیبټ معنا جمع کول موږ ته جمع کېږي او ډیبټ معنا موږ نه اخیستي دي کریډټ معنا موږ نه اخیستي او ډیبټ معنا جمع کول کریډټ معنا جمع کول ډیبټ معنا څه تفریق کول خو موږ چې دغه شي خو د خیر زموږ هدف صرف دومره و چې موږ یې زده کړو که نه نه کریډټ معنا کریډټ معنا جمع کول او ډیبټ معنا څه تفریق کول معنا منفي کېدل د موږ اقتصاد کې موږ دا داسې وایو نو که د ویډیو کې موږ لږ اشتباه شوي وي پروا نه کوي خو زموږ صرف مهمه خبره دا وه چې د عملي سره هم ترسره کېږي دا دې زده کړه او که سبا ته په موسسه کې کار کوې یا فرض مثال سبا ځان ته وړوکې غوندې کې دوکان جوړې ځان ته دا سیستم واچوه چې علي راغلی دی په دغه تاریخ باندې پیسې ما ته راکړي یا به اټومیټیکلی جمع کېږي دوه پیسې ما نه اخیستې دي او اټومیټیکلی جمع کېږي تا پلار کې خلاصه راوځي دا دومره روپۍ نه اخیستې دي دومره در سره پاتې شوي دي دومره یې درکړي دي دومره شوي دي د هر څه به تا سره شي کېږي ډایرکټ کریډټ او ډیبټ کېږي نن زموږ د ویډیو همدې باره کې وه والسلام بیا به نورې خبرې نورې کیسې بیا کوو